حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وخته کله چې په دې اولي پوړۍ باندې خپل کې خدای دې ته جګ شوی ویلې آمین به چې کله دې پوړۍ ته وخته به ویلې آمین کله چې درېمې پوړۍ ته وخته به ویلې آمین صحابه کرام تاسو وکړه على ما أمنت يا رسول الله إذا لا پیغمبر څه دا امین ویلا دا کار د څه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عام عادت خلاف و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اتاني جبريل فقال يا محمد مات جبريل راغی عليه السلام ویل يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك هغه څوک دې ذلیل شي دا هغه پوزه دې په خاورو باندې ککړه شي چې ته د هغه پخوا کې یاد کړی شي ستا نوم یاد کړی شي ستا تذکره وکړی شي او هغه په تا باندې درود ووایي وایي ما ته یې ویلي چې امین ووایه نو ما ویلي امین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم چې کله راځي مؤمنان باندې درود وایي دلیل دې په دې خبره باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم سره درود وایي فرض دی واجب دی ځکه انسان په د ذلت نه خلاصيږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د جبريل عليه السلام د خیرونه باندې خلاصيږي دې مې په وړاندې چې کله وختلم به ما تویلی رغم انف امرئ دخل عليه شهر رمضان ذلیل دي شي رسوا دي شي پوزه دي بخور باندې ککړ شي د هغه شخص چې رمضان المبارک داخل شي ثم خرج بوزي فلم يغفر له او د تبخنه ونکړي شي دا سړی دی ذلیل شي دا دی خوار شي دا دی رسوا شي چې رمضان المبارک راځي او بيځي او د ته به مغفرت نه کیږي رمضان المبارک شهر المغفرت ده د مغفرت میاشت رب العالمین موږ تاسو باندې راولي موږ مغفرت ته محتاج یو زموږ مغفرت ته ضرورت دی چې الله رب العالمین موږ وبخي د بخښلو میاشت راغله درېیمه په وړۍ باندې چې پورته شوم جبريل راغی ما ته ویل چې رغم انف امرئ هغه څوک چې ذلیل شي ادرک ابويه او احدهما رالاندې کې پلار او مور د ژوندي دي یا یو د دغه دواړو نه فلم يدخلاه الجنه او دا پلار او مور دلر جنت ته داخل لکي دلر پلار او مور جنت ته داخل لکي یا یو د دغه دواړو نه جنت ته داخل لکي پلار او مور د جنت د دخول کلیګانې دي د چابینې دي پلار او مور ژوندي دي یا یو او بچی خدمتونه کی په دې کې هغوی وفات شي او په ده باندې غصه دي دا په حقوقو او نافرمانۍ کې دی دلته دعاګانې د خیر نه دي کړي وایي دغه شخص د هلاک شي دا د تباه شي دا د ذلیله شي وایي ما ته یې ویلې چې امین ووایه نو ما امین ویلې حقیقي ذلیل هغه څوک دي چې هغه د جبريل خیروالی دي هغه خیري چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امین ورباندې ویل شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم قدر ایمان والا باید ډېر وکړي د رمضان المبارک په میاشت کې مغفرت باید مؤمن ته وشي د ده د عبادات او طاعات د وجې نه او د پلار او مور خدمتونه د هغې خوشحاله او راضي ساتل د
تر څو د دې د وجې نه دا بنده الله جنت ته داخل کړي.